سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز 23 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 10 او د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر 20 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د افغانستان او کویټ د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ دوستانه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. دا لوبه چې د شنبې په شپه ترسره شوه، دواړو لوبډلو څلور مساوي ګولونه ووهل او لوبه څلور مساوي پای ته ورسېده. یاده لوبه د افغانستان لپاره د تخنیکي چمتووالي برخه ده چې د 2026 د آسیا ملتونو جام ته د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په دوبۍ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال د افغانستان کرکټ غوره لیګ اړوند د لوبډلو شمیر، د سیالیو وخت او نوي لوګو راستنیز کړل. په دې مراسمو کې اعلان وشو چې د دې لیګ لپاره 10 کلن قرارداد لاسلیک شوی او هر کال به د سپټمبر او اکتوبر میاشتو کې ترسره کیږي. د دې لیګ دویم پړاو به د 5 لوبډلو په ګډون د 2026 کال په سپټمبر میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. همدارنګه به د یادو لوبډلو بشپړ نومونه د لوبډلو امتیاز ترلاسه کوونکو شرکتونو له روښانه کېدو سره سم په ډاګه شي. د هرات د تکواندو د کلبونو د اتلولۍ د جام شپږم پړاو سیالۍ د 15 کلبونو 112 ورزشکارانو ترمنځ د تکواندو فدراسیون د نمایندګۍ په همکارۍ د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست لخوا دغه فعالیت په مرکز کې ترسره شوې چې په پای کې د آریانا ټیم د اتلولۍ مقام خپل کړ. په دغو سیالیو کې د آریانا ټیم د 40 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میوند رزم ټیم د 40 امتیازونو سره دویم مقام، سلطاني ټیم د 20 امتیازونو سره دریم مقام او افتخار ټیم د 18 امتیازو سره څلورم مقام خپل کړ. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې له 8 ولایتونو د 130 ورزشکارانو ترمنځ د کراټې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د ننګرهار، غزني، هرات، کونړ، کاپیسا، کابل، لوګر او پروان ولایتونو ترمنځ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې ننګرهار لومړی، هرات دویم او کونړ بیا دریم مقام خپل کړ. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 23 تر سبانه خبرونه د الله پامان.